سوال کړی دی چې یو سړی په منځ کې ولاړي او په خېټه کې داسې ورته محسوسه شي چې لکه دا ګیس پکې تاویږي راتاویږي او قولار پکې کېږي او اواز پکې د دې سره اودس ماتېږي او که نه. جواب د دې خبرې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د ابو هریره رضی الله عنه. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اذا وجد احدکم فی بطنه شیئا و تاسو کی چی سوک سا محسوس کی چی بے خیٹے کی سیدی فاشکل علیه اخرج منه شیئا املا اس دے پہ اشکال کی شو چی دن بستری او کنا فلا یخرجن من المسجد نو دی جماعت ننوزی حتی یسمع صوتا او یجد ریحا سو پوری چی دی آواز نی اوری دلے او یا پی بین نی لگے دلے. بل حدیث چې یو کس داسې راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. عبدالله ابن زید وی شکیه الى النبي صلی الله علیه وسلم الرجل يخيل الیه انه یجد الشیء فی صلاته یا فی الصلاة. یا رسول الله یو سړی دی چې هغه لکه په منځ کې په دې وسوسه کې پرېوځي چې یاره څه چل وشو په منځ کې. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا ينصرف صرف دا شک دا لاسا بدے نوزی موز بنا پریدی حتی یسمع صوتا او یجد ریحا چی سو پوری دمانی بین نہیں لگے دلے یا آوازی نہیں اوری دلے. معنی دا شوا چی سو پوری تا تا یقینی پتہ نہیں لگی دلی چی زما او دس مات تے ندا آگا وقت پوری وقت اسی پا وسوسو باندی موز نماتے. دا مطلب دی دا نہیں لازم چی لکه اوس یو سړی دی بین پې ونه لګېد او اواز پې ونه لګېد خو په ځان پوه شو یقیني چې اودس یې مات شو نو د ده اودس ورڅه دی مات دی. د دې حدیث مطلب دا دی چې یعنې خبره یقیني کا دی مطلب دی خبره یقیني کا. او شریعت الحمدلله دا یو اهمه قاعده ده د شریعت چې یقین دا په شک سره نه ختمیږي. اوس د ده اودس یقیني دی که نه دی چې په منځ کې ولاړ اودس یقیني دی که شکي دی یقیني دی. او دا خېټه کې چې د اواز وشو او کیدی شي اودس مات شوی یا نه وي دا شکي دی که نه ده نو ته څنګه یقین ختمې په شک باندې. یقین ختمیږي په څه سره په یقین سره یقین په شک نه ختمیږي. نو اس کیدی شي سړی په منځ کې ولاړ او خېټه کې یا په کولمو کې معده کې ګیس ګرځي راګرځي او د هغې د لاسه داسې اواز واوري یا څه محسوس کړي او کله داسې شي چې هسې پرې خېټه زور راشي نو صرف دا نه چې ته محسوسه کړي چې یاره خېټه کې دننه ګیس ګرځي هغې به زما اودس مات شو یا هسې په خېټه زور محسوس کړه او بس زما اودس مات شو نه نه دې سره اودس نه ماتېږي. بلکې دا راته ووایو هغه پلیتوالی چې وتېلی د بدن نه که نه د وتو نه مخکې هغې له څه اعتبار نشته. لکه اوس دا ډکې میچازي یو سړی دی په کولمو کې ایشتي که نه دې له اعتبار شته نشته. اعتبار به کله یې دې له چې کله وشي نو که په خېټه کې دننه ګیس ګرځي راګرځي یا هوا ګرځي راګرځي او د هغې د لاسه دی اواز اوري یا دړې په خېټه راځي نو دې له اعتبار شته وله نشته ځکه چې دا لا راوتی نه دی. والله اعلم.